پاکستان له جوړېدو راهیسې د هغو هیوادونو په کتار کې یادېږي چې سیاست یې پر دومخي چلند ولاړ دی. له یوې خوا ځان د ترهګرۍ ضد نړیوال اسلامي ائتلاف مهم شریک معرفي کوي او کله د ایران او امریکا مذاکراتو ته ورګډېږي، خو هم مهاله بیا د بېلابېلو وسلوالو ډلو د ملاتړ تور هم ورته متوجه دی. دا دومخی سیاست نه یوازې له هند، امریکا او چین بلکې افغانستان او د اسلامي نړۍ له نورو هیوادونو سره هم په بېلابېلو بڼو مطرح دی. خو د پاکستان دومخی سیاست له کوم ځایه خړوبېږي؟ په سیمه او نړۍ کې د چلند توپیر څه دی؟ نړیواله ټولنه له دې مسلې سره څومره همغږی چلند کوي او له دومخي سیاست سره یې باید څه وشي؟ پر دې او نورو پوښتنو بحث لرم. د مهربان خدای په نامه درنو اورېدونکو او لیدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه یار محمد پاتیال یم. تاسې د څېړنې بحث له امید راډیو په 103.7 FM او زموږ له ټولنیزو پاڼو اورئ او ګورئ. د څېړنې ګډونوال دي د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید ذکرالله هاشمي صاحب، د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی مومن خان سعادت صاحب. دواړه ستړي مه شئ، بحث په خیر راغلی. هاشمي صاحب، که بحث له تاسو پیل کړم، دومخی سیاست یعنې څه؟ الحمدلله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده. پتیال صاحب تاسو ته او سعادت صاحب ته، تاسو لیدونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. اول خو مخکې د تاسې له دغه سواله څخه باید یو څه ووایم چې دلته حقیقت باندې ځان پوه کړو. دلته جنگ د چا سره ده، په څه شي باندې ده، ولې ده، یا پاکستان ولې په موږ باندې تجاوز کوي، ولې دا ظالمانه کارونه کوي. حقیقت دا ده چې په دنیا کې وروسته له سقوط د خلافت عثماني څخه دلته په دنیا کې دوه نظامونه جوړ سول چې هغه تقریبا اول جهاني جنگ او دوم جهاني جنگ کې بالکل دنیا تقسیم سول چې هغه یو کمونیستي نظام په دنیا کې حاکم و، څو دولتونه د چتر لاندې کار کول چې د موږ تاسې شمالي ګاونډیان دي، او یو امپریالیستي و چې هغه غرب و د امریکا د قیادت لاندې حکومتداري په دنیا کې په دې دوو نظامو کې روان کړل. هغه نظام اسلامي نظام چې په دنیا کې تر خلافت عثماني پورې موجود و، هغه دوی وکولی چې هغه وپرځي او عالم اسلامي تقسیم کړي. بیا په عین وخت کې د دې دوو قدرتو په بین کې وویشل سول. یعنی موږ تاسې ګاونډي هیوادونه مسلمانان دي، خو تقریبا 90 کاله د کمونیستي نظام لاندې ژوند کړی. تر اوسه هم د هغه اثرات پکې پاته دي. نور عالم اسلامي چې مختلف دولتونه ځینې جوړ سول، دا د امپریالیستي د نظامو د تاثیر لاندې ول. یعنی په دنیا کې دوه نظامه موږ درلود. بیا امریکا او غرب دا کوشش وکول د صهیونستانو په مټ او په دسایسو باندې، تر هغه چې دلته روسیه یوه غټه اشتباه دا وکړه چې په افغانستان باندې حمله وکړه، او دلته د افغانستان مسلمانان دایما د خارجي تجاوز په مقابل کې، بیا د کفارو په مقابل کې هر وخت جهاد کړی او دوی ته شکست ورکړی. تر هغه مخکې 3 ځله انګریزانو ته شکست ورکړی په افغانستان کې. کله چې دلته د افغانستان خلک جهاد په نامه باندې په خالي لاس باندې پورته سول او دې ته اړ سول چې هغه هجرت وکړي پاکستان او ایران ته، نو دلته امپریالیستي سیستم د دنیا دا یو ځان ته ښه فرصت وګڼل چې د افغانستان دغه د احساساتي د عقیدوي جنگ د جهاد شروع سوی ده، دا په یو رقم نه یو رقم باندې دوی ته اسلحه ورسېدل او دلته روسیه شکست وخوړل. وخت چې روسیه شکست وخوړل، ورسره حلف وارسا ملبین ولاړ، ورسره هم د موږ شمالي ګاونډیانو استقلال واخیستل. تقریبا 22 دولتونه د اتحاد جماهیري شوروي څخه بیل سول. لہذا دی یعنی په دې صدۍ کې، یعنی دا 1300 کلو کې د امپریالیستي یا صهیونستان یا یهودیان وکولی سوای چې ام اسلامي نظام له دنیا له بینه یوسي، ام کمونیستي نظام. دلته یو چین هم د کمونیست په سیستم باندې کار کول، تر هغه چې دلته یو نظام په دنیا کې یو قطبي پاتې سو چې دا امپریالیستي ده او امریکا ده، او دغه نظام په دنیا کې خپل اقتصاد، سیاست
حتی مالي ترانزکشنونه چې موږ د بانکي سیستمونه ورته وایو دا ټول یې داسې خپور کړل چې هیڅ دولت هم له هغه سیستمه څخه تجاوز نشي کولی او نه کوي. لہذا په دې کې عالم اسلامي هم دخیل ده. لہذا دلته جنگ د دنیا د صهیونستانو د امپریالیستي د اسلامي نظام سره ده چې هغه اسلامي نظام دی نه غواړي چې بیرته راپورته شي. دا اسلامي نظام که چیرې راپورته شي په سیاست کې، په اقتصاد کې، په دنیا کې، په پیسو کې، حتی دغه چلنج کوي، په اجتماعي نګاه باندې دغه چلنج ده، یعنی دغه په مقابله کې درېږي. نور دولتونه، نور عالم اسلامي کېدلی چې له دغه چې استفاده وکړي. لہذا جنگ د صهیونستانو د یهودیانو د اسلامي نظام ده. رالو په چا یې کوي؟ دا ولته پروژه‌یي شکل اخلي. با کمال تاسف چې عالم اسلامي هم موږ په تېرو 100 کلو کې ولیدل چې د امریکا سره او له صهیونستانو سره د افغانستان د مجاهدینو په ضد ودرېدل. هیڅ نوع داسې کومک یې ونه کول چې دا د افغانستان 100 کلنه دوره په 2 کاله کې ختمه شي. که چیرې صحیح کومک کړی وای امکان د دې ډېر و چې امریکا په افغانستان کې په اول کال کې شکست وخوري، په دویم کال کې شکست وخوري. خو چونکې ټول عالم اسلامي هم لاس ورسره یو کړی و، دا د افغانستان اشغال 100 کاله دوام وموند. نن مثال تاسو وګورئ په غزه کې. په غزه کې 4 میلیونه یهودیان راپورته کیږي، غزه محاصره کوي 18 کاله بعد حمله پې کوي. په ظرف د 2 کلو کې هلته 80,000 کسان شهیداني، اوس هم ډوډۍ نه ورپرېږدي او شاوخوا ته 300 تنه عربي ملکونه دي. 300 میلیونه. دا 300 میلیونه نظامونه دا د عالم اسلامي دا اصلا په دغه نظام کې ورسره ده. یعنی دا ټول کار چې کیږي امریکا یې کوي، اسرائیل یې کوي، دا د موږ با کمال تاسف د اسلامي نظامونه ورسره دي. لہذا په افغانستان کې چې اوس جنگ کوي یا پاکستان تجاوز کوي، صحیح ده دا به د پاکستان فوج کوي، دا به د پاکستان ISI کوي، ولې دا د هغه صهیونستانو جز ده، دا د هغه پروژې جز ده چې دلته په موږ باندې حمله کوي. هاشمي صاحب دغه ستاسو خبرو ته په کتو دغه دوه مخی سیاست تیوري نظري ده او که نه فرضیه ده؟ نه 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 دا اصلي د دنیا سیاست ده. دوه مخې هیڅ کله هم نه ده. دا د امریکا سیاست ته په منطقه کې پلي کوي، ورته وایي داسې وکوه داسې مه کوه. حقیقت دا ده چې موږ په دې حقیقت باندې نه ده پیژندلی. یعنی موږ دا حقیقت باندې نه ده پیژندلی چې پاکستان څوک ده، پاکستان څه کوي. اصلا دغه سیاست دغه ده. امریکا ورته مثال د خبرې دغه ډلې ورته وایي چې داعش جوړ کړه، دغه ته پیسې ورکړه، دغه ته ټریننګ ورکړه، دغه ډله دلته جوړه کړه، مسلح کړه، دا کار داسې وکوه، په افغانستان حمله وکوه. دا اصلا هغه بربند سیاست ته چې کوي. موږ دوه مخې په څه صورت بولو؟ دا دوه مخې کېدلی نه شي چې د دې یو سیاسي راپورته کېږي. دلیل هم دا ده، ګوره یو سیاسي راپورته کېږي، یوه خبره کوي او حقیقت یې بل څه. دلته یې ډار راسي، ډار نه میږي، څه بلا نه میږي. هغه دلته راسي یو څه سیاسي خبرې کوي او له پاسه بمباري کوي. لہذا دغه د ما په اند باندې دوه مخې سیاست په هغو صورت کې ورته ویلی شو چې دوی خو یارې په خپل سیاست کې مستقل وي، دوی خو خپل اختیار ولري. دوی د بل چا په اشاره دا کار کوي، نو دې برخې ته بیا راسي. اشاره هم نه، امر ده. دا به ته داسې کوې، تا به داسې کوې، بس کور ودان شوي. صاحب بیا به درته راوګرځم. سعادت صاحب تاسو د پاکستان دوه مخې سیاست څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې پاتیال څه محترم تاسو ته، ډېر محترم مشر هاشمي صاحب ته، تخنیکي همکارانو ته، ټول لیدونکو اوریدونکو ته وعلیکم السلام. ګورئ خبره دا ده چې که موږ تاسو چیرې وګورو، اول خبره خو دا ده زه د تاسو سوال نه یو 2 دقیقې اخلم. هغه دا ده چې پاکستان ایجاد شوی دی، دا آزاد شوی نه دی. که موږ تاسو چیرې وګورو، دغه پاکستان چې دی دا د لارډ ماونټ بیټن یوه تحفه ده، د انګریزانو جوړ کړی دی. او هغه فکر چې کوم دی په کومې فلسفې په بنیاد باندې چې پاکستان ایجاد شوی دی، په کومې فلسفې باندې ایجاد شوی دی، زه ماته ته مخکې یو 2 دقیقې د تا اخلم. هغه دا ده چې که موږ تاسو چیرې وګورو، دوی وایي چې زموږ رهنما یا رهبر قائد اعظم، دوی ورته وایي جناح دی. اوس که چیرې یو ملک ازادیږي یا یو ملک ایجادیږي، په هغې په ایجاد کې یا په ازادولو کې د علماو رول وي. د پاکستان په ایجاد کې ته ماته یو عالم مخه یوه موضوع. دویمه خبره دا ده چې کوم ملک ایجادیږي یا ازادیږي، ازادي اخلي، د هغه ملک رهبر چې دا هغه زندانونه تیروي، مشکلات نه تیریږي. د جناح ماته یو ورځ زندان وښیه. دریمه خبره دا ده چې کوم یو ملک چې ازادیږي، د هغه رهبر لوستی وي، هغه تصنیف لري. ته ماته یو ټکی تصنیف وښیه د جناح. دا 1930 کې دا واغه ده او داغه د دوی هغه کاذب تاریخ دغه خبرې راجګي کړي دي. اوس موضوع چې ده دا د لارډ ماونټ بیټن یوه تحفه ده، دا د دوی د تاریخ باب خبره کوم. آیا د پاکستان اول گورنر جنرال څوک و؟ آیا د پاکستان اول د قانون وزیر څوک و؟ نو دغه ایجاد ولې شوه؟
د دې هغې فلسفې په بنیاد باندې ایجاد شوه چې مخکې هاشمي صاحب ورته اشاره وکړه. کله چې غرب لکیره راښکله دلته د اسیا چې دا یو زرخیزه ځمکه ده، یو بشري ځواک دی د اسیا، د دې دپاره اول کار دوی دا وکړ چې دغه کوم مسلمان ملتونه دي دی سره تقسیم کړل. افغانستان په ټوټو باندې وویشل، هلته محکوم افغانستان پاتې شو. کردان په 4 ټوټو باندې تقسیم کړل، عرب په 22 ټوټو باندې تقسیم کړل. بیا هر یوه ټوټه یوې کورنۍ ته وسپارله. دلته کوم اسلامي نظام چې و هغه یې له منځه یوړو چې کوم عثماني خلافت و. او درېیمه خبره دا ده دوی ته 2 جغرافي ضرورت شو چې یو د پاکستان په نوم دوی ایجاد کړل او یو په خاورې میانه کې د اسرائیلو په نوم ایجاد کړل. یو کال فرق درلود. اوس موضوع دا ده چې ګوره د یهودو فکر څه شی ده. د یهودو فکر دا ده چې په دنیا کې د ژوند حق یهود لري. دوی په دې ایډیولوژۍ باندې دي. اوس خبره دا ده چې هماغه فکر چې کوم ده، هماغه فکر د پاکستان د کوم جنرال شاهي چې دی یا د جنرالانو کې هماغه فکر ده، په هماغه فکر باندې چلیږي چې آیا د دوی ته هغه یهود چې کوم فرمایش وکړي یا کوم اوامر وکړي ورته. اوس خبره دا ده چې پاکستان جوړ شوی دی د فلسفې په بنیاد باندې ده چې دغه جنګي اقتصاد ته او ظلم ته، جبر ته، تحقیر ته او تذلیل ته دې ته کار ویلی دی. او په خولې باندې څه وایي، په خولې باندې ځان بیا څنګه کوي، د افغانستان په نوم باندې یو کاذب خطر برجسته کوي یا د هند په نوم باندې یو کاذب خطر برجسته کوي. اوس د افغانستان په نوم باندې دوی کاذب خطر برجسته کړی چې ګوره خپل ولس ته دا ډاډ ورکړي چې ګوره موږ خو د تاسو ساتونکي یو، چې په دې کې هم ناکامه دي. پاکستان یوه خبره زه په واضح ډول کوم چې پاکستان د پروژو جوړونکی هیواد نه دی. پاکستان د پروژو اخیستونکی د یو څه اجرت په بنیاد باندې اخیستونکی او تطبیق کوونکی هیواد دی. اوس مسله دلته دا ده چې دغه دوه مخیتوب په دې پروژو کې تطبیقولو کې څومره بریالی او یا هم پاتې راغلی. ګورئ زه یوه خبره درته وکړم. خبره دا ده چې د پاکستان سره افغانستان سره پاکستان نظامي رژیم یوازې نظامي جګړه نه کوي. دا اوس چې د افغانستان اسلامي امارت دلته حاکم شه، زه دا خبره بار کوم، نه تاسو ته هم کوم چې خوشحال افغانستان، باثبات افغانستان، پرمختللی افغانستان، په ځان باسیا افغانستان دا د پاکستان د ستراتیژیک تصور خلاف دی. دا یوازې د پاکستان د ستراتیژیک تصور خلاف نه دی، د پاکستان د بادارانو د ستراتیژیک تصور خلاف هم دی. د هاشمي صاحب د خبرو په تایید باندې دغه اسلامي نظام چې دی یو الګو دی، یو رهبري ده د ټولې نړۍ دپاره. ځکه په نورې نړۍ کې هیڅوک دا دعوه نشي کوی چې موږ اسلامي نظام لرو. یوازې افغانستان د په دې عصر کې چې دلته اسلامي نظام حاکم دی. اوس کله چې د افغانستان اسلامي امارت حاکم شو په افغانستان کې، پاکستان 4 لوی حملې په افغانستان باندې وکړي. اوله حمله یې دا وه چې اقتصادي حمله په افغانستان باندې وکړه، ډېر په لوی لاس باندې چې زموږ کروندګرو هغه سامان راورسېد، دوی دروازې ورته بندې کړې چې د فشار آله او فشار وسیله په افغانستان په دې کې پاتې راغی. دویم ګزار ټولنیز ګزار په افغانستان باندې وکړي چې دغه د مهاجرینو د اوس هم فرون بیا خبرونه راغلي دي چې هلته مهاجرین ډېر په تنګولو کې دي. دغه موضوع چې دا دوی په لوی لاس باندې هلته ایجاد کړه چې په افغانستان کې انساني بحران وزېږوي. بله موضوع پتیال صاحب دلته موضوع دا راغله چې دوی سره نړیوال سټیج دی، بدبختانه چې موږ سره نشته. دا یو حقیقت دی، تری حقیقت. دوی په نړیوال سټیج کې د افغانستان چې افغانستان کې کوکنار دی، افغانستان کې دا دی، افغانستان کې ترهګري دی، په دې برخه بیا سیاسي. او څلورمه خبره دا ده چې کله په دې درو برخو کې دوی پاتې راغلل، دوی نظامي زاویې نه په افغانستان باندې فشار شروع کړو چې موږ پاکستان بار په دې باندې پر کړی چې دغه اصل تاسو د ډیپلوماسۍ اصل د نظامي زاویې نه مه تعریفوئ، ځکه دا یو خطرناک اصل ده. خو بدبختانه مسله دلته چې ده هغه یهودي او صهیونیستي فکر چې د پاکستان په مغزو کې او په هغې فلسفې باندې جوړ شوی دی پکتیال صاحب محترم، تر څو پورې چې دغه فکر بدل نشي زما په فکر دوه ګونی ساده صاحب ستاسو خبرو ته په کتو په لنډه توګه راته ووایئ د تصور استراتیژۍ کې د ملامتیا لوبه یا هم بلیم گیم ونډه پکې څومره ده؟ ګورئ دلته مسله دا ده، پاکستان چې کوم سټراتیژیک ډیپت دی، د افغانستان سټراتیژیک عمق چې کوم دی، د افغانستان دغه د پښتونخوا مخکې د افغانستان د بفر زون په نوم باندې په هغه باندې کارولو، اوس د پښتونخوا ایالت چې کوم دی دلته ناامني په لوی لاس باندې ایجاده کړې ده. پتیال صاحب ګوره دلته به 0%، 10%، 50% تحریک طالبان پاکستان یا TTP د دوی په اصطلاح باندې دا وجود ولري دا زمنم، خو 50% هلته دوی په لوی لاس باندې دغه بدامني ایجاد کړې. ولې وجه څه ده؟ ځکه هلته د افغانستان ګوره اوس دغه د شیعه او سني موضوع چې په دا کورمه کې ګرمه ده، دا د محکوم افغانستان ولسوالي ده کورمه، ولې چې شی دی هلته څه غم پیښ دی، هلته لیتیم دی د هغې د غلا کولو دپاره نور خو څه کوي په وزیرستان کې د جنغوزیو باغ دی په هغو باندې هم د دوی ولکه دی. دوی یوازې غواړي څه غواړي؟ دوی هغه غواړي مخکې چې هاشمي صاحب درته وویل ستراتیژیک دوی د ستراتیژیک ډیپت چې کوم دی، د ستراتیژیک تصور چې کوم دی دا د غرب
هغه د ایډیالوژۍ یا د صهیونیستي او د یهودي فکر په بنیاد باندې دوی جوړ کړی دی. دغه موضوع دغه ده چې افغانستان آزاد، خودمختار، اسلامي او افغاني ټولنه دوی نشي زغملی او په هیڅ ډول یوازې دوی نه د دوی باداران هم نشي زغملی چې دوی ته امر کوي دلته مشکلات ودان داسې بیا درته راګرځم. هاشمي صاحب، مطرح شوي مسایل ته په کتو سره په دغه ډول سیاست کې د پاکستان پوځي رژیم، پوځ، استخباراتو او دغه راز د حکومتونو هغه رول توپیر څه ده پکې؟ د ما په اند باندې پاکستان کې حقیقت دا ده چې هلته حکومت وجود نه لري. هلته یو پروژه‌ایي شکل باندې یو نظام حاکم ده، مستبد حاکم ده چې هغه ټول د اردو د استخبارات په لاس کې ده. هغه په یو دروغین شکل باندې دیموکراسي هلته جوړه ده. لکه د موږ تاسې زار وخت وایم چې د افغانستان 100 کلنه دوره د افغانستان د اوسني نسل ته د یو پوهنتون په شکل باندې یوه غټه تجربه ده. ګوره موږ دلته د پارلمان په نامه باندې شی درلود، خو ټول درواغ وو، په پیسو اخیستل کېدل. موږ دلته مثال د خبرې ریاست جمهوریت انتخابات په نامه باندې دوی څو شپږ میاشتې به پیسې پې باندې مصرفولې، او شپږ میاشتې وروسته به باخر حکومت جون کیری په خپل سفارت کې جوړ کړل. حقیقت دا ده چې په پاکستان کې نه حکومت شتون لري، نه دیموکراسي شته، نه هلته پارلمان شته. دلته د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. هلته یوه ډله چې اردو ده چې د امریکا او صهیونستانو انګریزانو جوړ کړې دي، ځان دپاره خپل مصالح پې ساتي. استخبارات هم خاورې شیندي که نه؟ نړیوال هغه دي. نړیوال څوک دي؟ نړیوال که تعریف کې که امریکا یو، دا خو د امریکا مثال غلام ده، د امریکا دپاره کار کوي. امریکا، چین، عربستان. نه ما مخکې درته ویل، ګوره اسلامي عربي ملکونه مه یادوه، دا په دنیا په نظام کې دا نه راځي، دا تابع خلک دي، دا بالکل مه یادوه. په دې مه اوسه چې هلته یو څو روپۍ په لاس کې لري. امریکا، چین، روسیه. چین او روسیه هم ګوره د چین روسیه چې دا په خپله یعنې په ډیرو شیانو کې له امریکا سره تړلی ده. جرأت د دې نشي کولی چې د امریکا په مقابل کې صحیح ده. پلانونه په ګډه تطبیقي سره؟ نه، په ګډه نه ده. چین دې ته ناسته چې څو وخت امریکا یا صهیونستي نظام په دنیا کې شکست خوري، چې بیا چین راولاړ شي. چین د دې دپاره کار کوي چې په داسې وخت کې به حاکمیږي لکه امریکا چې ټوله دنیا کنټرول کړه، وروسته له څه شي؟ وروسته له شکست اتحاد جماهیر شوروي. هغه په اول کې نه سوای کولی چې کله هغه وجود درلود. اوس مثال د خبرې چین چې دا تاسې که چیرې دا سیاست ته وګورئ، د غزې جنګ، د ایران جنګ، د دنیا په جنګ کې که تاسې وګورئ، چین د هغه خبره قدم په قدم، یعنی سټپ بای سټپ په مخ ځي. داسې کار نه کوي چې هغه ته مقابله کې ځان واچوي. لہذا یارې خو په دنیا کې دا ځان سره ثابت کړي څوک ده نړیوال امریکا ده او غرب ده. حتی غرب هم د امریکا په موږ تاسې ټرمپ وینو څونه د اروپا غرب مشران څونه بیا به کوي، څونه خبرې پې کوي، څونه باجګیري پې کوي. نو لہذا اصلا په دنیا کې حاکمان صهیونستان دي چې مرکزیت په امریکا کې ده او امریکا په لاس کې نیولی ده، او امریکا په دنیا کې ابرقدرت ته، په دې کې شک نشته. اوس ملګرو ملتونه رول بالاخره نه، خو اوس ګوره اوس رالو چې امریکانو په چی ځان ابرقدرت کړی، په دې ابرقدرت کړی. مثال درته وایم، زه ته یو دکان جوړ کړې، په دې دکان کې ته تله مجبوره یې راوړې، ته یخچال باید راوړې چې په هغو کې مثال د خبرې دغه یخ شیان کېږدې، ته باید دندانې جوړې کړې چې په هغو کې داسې شیان کېږدي چې هغه خراب نه شي. لہذا د دنیا نظم و ډسپلین چې ته وینې چې که دا بانک جهاني ده، که دا ملل متحد ده، که د ملل متحد هغه دي مؤسسات دي، دا ټول د امریکا د دکانداري آلې دي، دا ټول د خپل اسباب ده. یو دولت تله ده، بل دولت مثال د خبرې هغه رف داسې پې باندې یا رفک ورته وایي یا هر څه ورته وایي، المارۍ داسې شی پې کېږدي. یعنې دا ټول د هغه نظام دپاره کار کوي. په دې کې ملل متحد هم راځي. که نه زه دلیل درته وایم بیا به درته واضح سي، دا لیدونکو ته هم تاسو ته ګوره. زه یوه خبره کوم چې واضح سي. ګوره په دې ملل متحد کې موږ د بین المللي سټیج خبره کوو که نه؟ بین المللي سټیج کې له 1991 چې خاص کله په عراق باندې امریکا حمله کوله، عربانو سره یې وعده وکړه د فلسطین موضوع موږ حل کوو. له هغه وروسته ملل متحد کې د فلسطین نمایندګان وجود لري، صحیح ده؟ څه فایده یې ورته کړې؟ داعیه یې په حق ده، وطن یې اشغال ده. صهیونستان داسې ظلمونه کوي چې اوس په خپله اروپا او امریکا خلک د هغه په ضد ولاړ دي، په هغو باندې بد وایي. څه فایده یې کړې دا سټیج؟ هېڅ. سبب یې څه شی ده چې اصلا دا سټیج د دې دپاره جوړ ده چې بعضې خلک د مخالفت کې خبرې وکړي چې زه ته ته داسې په ذهن کې ورکړي چې دلته یو نظام ده، دلته یو
ملل متحد دا او دلته یو چوکاټ ده په دې کې به کار وکړو ډیپلوماتیک به په مخ ولاړ شو د ما په اند باندې دا ټول هغه ادوات دي هغه آلې دي هغه ابزارونه دي چې امریکا خپل پاچاهي په دنیا باندې چلوي. ډېره مننه. درنو اورېدونکو او کتونکو اوس لپاره هم لنډې دمې ته ځو. د امید راډیو د څېړنې بحث درنو اورېدونکو او کتونکو بیا هم ښه راغلاست. په بحث کې راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید ذکرالله هاشمي صاحب او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی مومن خان سعادت دي. نو سعادت صاحب په دې برخه کې ستاسو نظر هم غواړم چې په دغه ډول سیاست کې د پاوزې همدغه راز مثلا د حکومتونو او د استخباراتو هغه رول توپیر څومره ده پکې؟ ګورئ خبره دا ده، زه یوه خبره درته کوم چې د پاکستان حکومت ته حکومت ویل زما په فکر د حکومتي هغه کلمې چې کوم دی د هغې سپکاوی هم دی. ځکه په پاکستان کې حکومت چې دی پاکستان کې یو پارلماني نظام دی لکه په چوکاټ کې همدغسې ده. اوس په پاکستان کې زه د پاکستان تاریخ داسې یو دوو ټکو کې درته وایم. اوس ګوره د پاکستان ولې د دوه لخته شو، د بنګال ترې جلا شو، دا ځکه دلته شیخ مجیب الرحمن انتخابات ګټلي وو. جنرال یحیی خان نه ورکول، بوټو ته دلته انتخابات ورکړل، هغه چې ته بنګال ترې نه جلا شو. اوس خبره دا ده په اوسنی عصر کې د اوس خبره درته کوم، دا شهباز شریف بابوجي د ټرمپ ته سلوټونه وایي، د دې خبره درته کوم. دا ګوره د ولس په اراده باندې نه ده راغلی. عاصم منیر بیا د حکومت په اراده باندې نه ده راغلی. ګوره دلته عمران خان انتخابات ګټلي، هغه په زندان کې دی او انتخابات یې ورکړي چاته دي؟ چوکۍ چاته ورکړي؟ شهباز شریف ته. شهباز شریف د چا په اراده باندې راغلی؟ د فوز. دغه د فوز سرلښکر چې کوم د شهباز شریف دومره حیثیت نه لري چې دا انتخاب کړي، کني د دې ثوابدید د انتخاب د صدر اعظم په لاس کې دی. دا د چا په اراده باندې راغلی؟ دا د ټرمپ په اراده باندې راغلی. اوس موضوع دلته دا ده چې دا د دې ښکارندویي کوي. پاکستان کې یوه خبره بله ده چې پاکستان ولس چې کوم دی هغه په خپل دولت باندې ډېر زیات بې باوره دی. هلته مشروعیتي بحران ډېر په لوړه کچه باندې موجود دی. زه دا اوس خبره درته کوم، دا د کشمیر خلک څه وایي؟ پاکستان خو یوازې دا نه دی چې افغانستان سره څه کوي. زه پرېږده، زه د دوی به ومنو افغانستان دوی ته ګواښ پېښ کړی، کني حالان کې نه افغانستان دوی ته پلان شوی ګواښ پېښ کړی، نه کوم تصادفي. دا کشمیر سره څه کوي؟ د دوی هغه کاذب تاریخ کې لیکلي چې کشمیر زموږ اټوټ انګ دی. حقیقت څه دی د کشمیر د معادلې؟ کشمیر چې شی دی، کشمیر یو آزاد ریاست دی. څه پاکستان نیولی، څه چین نیولی، څه هند نیولی دی، دا یو آزاد ریاست. که بیا آزاد چیرې نه وي په دې باندې د هند حق دی، ولې دوی د همغوی نه جلا شوي دي. نو اوس خبره دا ده دوی په سند کې څه کوي، دوی په بلوچستان کې څه کوي. دا مهرنګ بلوچ عمر قید سزا ورته ولې هغه ورته وایي چې زما پلار دې ورک کړی دی، د تا کاذبې محکمې ته یې وړاندې کړه. نو خبره دا دی چې د تا سوال ته راځم چې د دوی ولسي حکومت، د دوی پوځي حکومت، دا د ولس په ارادې باندې نه دي. پاکستان کې دغه حکومت او نظام پردیفال دی. پاکستان په هماغه فکر په بنیاد باندې چې د کومې فلسفې باندې ایجاد شوی دی، زه بیا دا خبره تکراروم چې د هماغې فلسفې په بنیاد باندې دوی حکومتونه تشکیلوي، د هماغې فلسفې په بنیاد باندې. اوس خبره دا ده چې پاکستان کې هویتي بحران څومره په لوړه کچه باندې موجود دی. آیا ته اوسه پورې د پاکستان د پوځ سرلښکر تر اوسه پورې یو پښتون لیدلی؟ حالان کې هلته 50 میلیونه پښتانه ژوند کوي. تا بلوڅ لیدلی؟ هغه خو د خیبر پښتونخوا مسله ده. که په راته ووایي سعادت صاحب هاشمي صاحب وړاندې یادونه وکړه چې چین، روسیه او ځینې نور هیوادونه چې خلیج هیوادونه هم دي، دوی څه نسي کولی. د اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو پر وړاندې د دوه مخې سیاست توپیر څه ده؟ ګورئ دلته موضوع څه ده؟ دلته موضوع دا ده که موږ تاسو چیرې وګورو، د خلیج هیوادونه یوازې شپه تېروي. د خلیج هیوادونو په دې معادلو کې یوازې دا کولی شي چې په اصطلاح لاړ شه او راشه، د خبره زما ویسه او د خبره زما راوړه. هدف مې له دغو هیوادونو سره د پاکستان سیاست، د پاکستان سیاست څه ده؟ دوی ټول په دې باندې پوه دي. ګوره د پاکستان په بنیاد یا د پاکستان په دغه منځګړیتوب چې دا اوس کوم منځګړیتوب کولو، دا د چا په خوښه باندې و؟ خو دا د امریکا په خوښه باندې و. دا پاکستان دوی ته دلته لابینګ کوي چې سعودیا ته وایي چې تاسو ساتم، قطر ته وایي چې د ایران نه د خلاصوم، ایران ته وایي چې له امریکا سره د جوړوم. دا گیم د چا ده؟ دا د CIA بلیک واټر چې کوم گیم ده هغه دلته په لوی لاس باندې، او دې باندې ټول هیوادونه چې کوم دي دا پوهېدلي دي. آیا دا هیوادونه په دې پوهېږي؟ په دې باندې پوهېږي. اوس موضوع دلته څه ده؟ اوس موضوع دلته ده، دلته د ځواک انډول ده. دلته روسیه او چین
څه ته منتظر دي؟ روسیه او چین دې ته منتظر دي چې امریکا په لوی لاس باندې ایران سره د روسیې او د چین په خوښه باندې ښکېل شوی دی په دې معادلې کې، او امریکا دلته ستراتیژیکه ماته خوړلې ده. دا یو حقیقت ده، روانه ده دوه قطبي ته دغه نړۍ، دا که نن ده که سبا ده. دوی سیالبین دي او سیال کوي. نو اوس خبره دا ده چې دوی په دې دوه مخي سیاست باندې دوی دلته، او بله موضوع دلته دا ده چې مخکې هاشمي صاحب ورته اشاره وکړه چې دغه کوم نظام د نړۍ چې دی دا ایجابوي چې باید دوه مخي وي، او دوی په لوی لاس باندې که هغه روسیه ده او که چین ده د دې تعاملاتو ته به یې نه ګوري، هغه نشي برداشت کولی په نړۍ کې یو حکومت، هغه که ځان ته اسلامي وایي، هغه که ځان ته امپریالي وایي، هغه که ځان ته کمونیستي وایي، هغه که هر څه نوم ځان ته اخلي، هغه که په هر مسلک سره تړاو لري، هغه د افغانستان اوسنی نظام چې اسلامي او شرعي نظام دی دا په هیڅ معنا باندې، په هیڅ ډول باندې، په هیڅ قیمت باندې د دې منلو او د دې کامیابېدو ته په هیڅ ډول باندې نه دي تیار. دا در سره ولیکه، دا د افغانان په دې باندې پوه وي. موږ افغانان ته بار بار دا خبره کوو چې د اوسنی نظام چې د افغانستان ریښې مضبوطول غواړي یا دلته د اسلام ریښې مضبوطول غواړي، دا نړۍ نه در سره مني. کور مو ودان سه، ډېره زیاته مننه. هاشمي صاحب، تاسې به وړاندې د دفاع وزارت اعلامیه لیدلې اوسېږي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ترهګرو ډلو د داعش خوارجو او دغه راز د شر او فساد ډلې په نښه کړې وي. دغه بریدونه د دوه مخي سیاست یو ځواب کېدلی شي؟ ګوره په دې کې شک نشته چې د افغانستان اسلامي امارات د افغانستان ملت هغه به له خپله ځانه دفاع کوي. ګوره درې وارې انګریز ته دلته شکست ورکړل، بیا یې روسانو ته سره له وارسو حلف هلته تقریبا 42 دولتونه ول هغه ته شکست ورکړل، بیا یې 20 کاله د امریکا او د ناټو سره وجنګېدل او خپل وطن هم آزاد کړل، هم استقلال وګټل، هم په عین وخت کې د اشغالګر وڅړل. نو په دې کې شک نشته چې دغه ملت او دغه حکومت دا به د خپل خاورې څخه په کلکه دفاع کوي. نو لہذا که وزارت دفاع هلته حملې کوي، یو مسلم حق په دې خاطر ده چې دغه ساحې چې دي دغه ساحې په حقیقت کې دا د افغانستان یو جز ده، په دې کې شک هم نشته، دا پاکستان هم پوهېږي، ټول دنیا پوهېږي. دومن دا خلک چې دي دلته اجتماعي نگاه باندې د افغانستان سره تړلي دي، یا پښتانه دي یا بلوچستان دي، هغه له افغانانو سره خپل ریښې لري، خپل قومونه هم دي، لہذا کوم کار چې هلته کېږي هغه پټېږي نه د افغانستان له حکومته، د افغانستان له خلکو. په دې خاطر باندې دغه قومي دغه اجتماعي تړونونه چې دي دا ټولې لوبې چې دلته کېږي دا بربنډېږي. صحیح ده، امکان د دې شته چې په پنجاب کې یو کار وکړي او موږ پرې باندې خبر نه شو. سبب یې دا ده چې په پنجاب کې افغانستان کار هم نه لري او په عین وخت کې کوم حرکت کېږي هغه افغانستان ته کوم تاوان نه لري. اما دلته چې دا د پښتنو د بلوچستانو په سیمه کې کېږي او دلته بیا کوم په بربند حالت باندې، پولیس حالت باندې دا کارونه کېږي، په دې کې شک نشته چې د افغانستان حکومت دا حق لري او دا خپل حق استفاده کوي. که پرون په هغو باندې حمله کړې، لنډ مثال دا ده چې دلته په دې تیرو 20 کلو کې چې په آخري 8 کلو کې امریکا په تیښته کې ولا دلته د اربکیانو یا محلي پولیس په نامه باندې خلک ایجاد کړل او هغه له مسلمانانو سره له افغانانو سره دونه ظلمونه وحشتونه وکړل چې یهودو په هغه کې نه ده کړی. یعنی په دغسې وحشتونه، نو دا خلک له دې چې وتښتېدل له خپلو بادارانو سره. نن ورځ پاکستان راپورته کېږي، په هغو خلکو باندې د دغو منطقو باندې ظلمونه کوي. نو په دې کې شک نشته چې امارت اسلامي افغانستان له دغه څخه غافله نه ده او دا خلک هیڅکله دې شي ته نه پرېږدي چې بیا تخریب کاري وکړي. لہذا اسلامي نظام وزارت دفاع به له دغو چې استفاده کوي او له شته ممکنات څخه امکانات چې لري له هغه چې به حتما استفاده کوي او دا خلک به نه پرېږدي. رالو په دې کې چې پاکستان په دې کې 100% ناکامه ده او څه نتیجه هم نشي ترلاسه کولی، دوی باید دا عبرت واخلي. دلته 20 کاله کې امریکا د دې په کومک سره د نورو دولتو د کومک سره په افغانستان کې ول دغه شر او فساد چې دوی اوس مصالح کوي هغه دلته مصالح ول، دلته تقریبا یو څو کاله حاکمان ول او هغه دلته کوم ظلمونه کوم کارونه چې کړي دي دا د پاکستان په ګټه نه ده او دا افغانستان هم نه پرېږدي او افغانستان دپاره هم هغه شرعي دلیل هم ورته په لاس کوي چې کله پاکستان دا کارونه کوي نو په دې کې شک نشته چې دغه مقابل کې به هم عکس العمل ښوول کېږي، هم به په عین وخت کې د خپل انتقام هم اخلي افغانستان. کور مودن سه سادات صاحب، د پاکستان پوځي رژیم لخوا دغه رژیم څه فکر کوئ چې دغه د سیمې هیوادونه څنګه کولی شي د پاکستان له کورني وضعیت څخه د ځان په ګټه کار واخلي؟
ګوره خبره دا ده چې اول زه د یوه خبره په وضاحت ډول کوم چې دا اوس افغانستان اسلامي امارت چې کوم هوایي بریدونه کړي دي په پاکستان کې دا انتقامي عملیات نه دي، دا انتقامي عملیات نه دي، دا د افغانستان د اسلامي امارت دلته چې حاکمیت دی د هغې مسؤلیت ادا کول دي. ګوره هغو په خپلو خبرې کې ویلي چې د شر او فساد چې کوم مرکزونه دي د افغانستان اسلامي امارت دغه ابتکار یا دغه کوم ګام چې پورته کړی دا د ټولې سیمې دپاره د خیر غوښتونکی، ځکه دغه د موږ د پالیسي چې دی ګوره دا امت محوره ده، د ټول انسانیت دپاره د خیر غوښتونکي یو. نو چې د انسانیت دپاره د خیر غوښتونکي یو نو دا په دې معنا باندې دی چې د افغانستان اسلامي امارت اوسنی کوم هوایي بمبارونه کړي دي د داعش کوم خوارج چې دي د هغو په مرکزونو باندې دا انتقامي عملیات نه دي، دا د په واضح ډول باندې وي. نور کوم غچ چې اخلي هر څه چې اخلي د پاکستان نظامي رژیم نه دی والی ده موضوع ده. راځم د تاسو حالت ګورئ د پاکستان دننه کوم حالت چې دی، د پاکستان دننه هم حالت چې دی تر څه حده حقیقي دی او تر څه حده مصنوعي دی. د سیمې هیوادونه چې دا اوس د افغانستان سره په ډیرو مواردو باندې د منځنۍ اسیا هیوادونه په دې باندې د افغانستان اسلامي امارت دوی پوه کړي هم دي چې دا بار بار راځي دلته وایي چې د افغانستان د امنیت دپاره ډیر مهم دی. امنیت خو زه کله حیران شم پتیال صاحب محترم دې موضوعګانو ته، دغه سیمه ییزو هیوادونو ته یا د نړۍ هیوادونو ته یا د نړیوالو ته چې ته خو دا غوښتنه لري د افغانستان نه چې تاسو دغه د مواد مخدر کر چې دی یا د کوکنار دا 0 درجې ته راټیټ کړي، هزار راټیټ کوم د بدیلي معیشت چې تاسو کومې وادي کړي. د داعش سره مبارزه وکړه، نو د داعش سره خو مبارزه د افغانستان اسلامي امارت په داخل کې خو بالکل شته نه، هېڅ 95% چې دوی د دې اقرار کوي چې د ډیورنډ د فرضي کرښې نه اخوا هلته دوی هلته ساتلی دي. پاکستان د ترهګرۍ خالق هیواد دی او بیا د دغې ترهګرۍ وده په څه باندې کړې؟ د افغانانو په وینو باندې کړې او د افغانانو په دغه کوم اجناس دغه کوم سامان چې په دې باندې کړی دی. حقیقت خو دا دی افغانان خو د ټولو نه زیات په دنیا کې په نړۍ کې پتیال صاحب وګرځه د ټولو نه زیات قرباني دي ترهګرۍ چې دي هغه افغانان دي. نو بیا دلته دغه د نړیوالو مسؤلیت څه ګرځي؟ د سیمه ییزو هیوادونو دا بیا خپل مسؤلیت نه ادا کوي په هغه لیول باندې چې دوی ته پکار دي، ځکه چې ته د افغانستان اسلامي امارت نه دا غوښتنه لري چې د دې په وړاندې مبارزه وکړه، نو ته څه بلا وهلی د افغانستان اسلامي امارت سره تا تر کومه حده څه دي ورسره کړي؟ ساده صاحب په لنډو کې که راته ووایي اسلامي امارت د پاکستان له دې سیاست سره د مقابلې لپاره کوم لارې باید خپلې شي؟ ګورئ دا یوازې د افغانستان د اسلامي امارت مسؤلیت نه دی، هغه مسؤلیت ته هم راځم، د ولس مسؤلیت دی. لکه دا کوم یووالی زه درته څه وایم؟ زه درته وایم که امریکا کې اوسیږې د افغانستان اوسیدونکي د افغانستان ولسه که هر ځای کې اوسیږي دا یوه ملي موضوع ده، دا د افغانستان سره جنگ دی. ګوره د پاکستان د افغانستان د حکومتونو دښمن نه دی، پاکستان د افغانستان د جغرافي، پاکستان د افغانستان د عزت، پاکستان د افغانستان د برم د عنعناتو، د افغانستان د افغانیت، د افغانستان د اسلامیت دښمن دی. حقیقت خدا دی. اوس خبره دا دی چې موږ د افغانانو ټولو افغانانو ته عاجزانه درخواست مو دا دی دغه کومه سړه جګړه چې دی دغه کومه فکري جګړه چې دی موږ دا منو د ولس نه دفاع کول، د دې خاورې نه دفاع کول دا د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لوی مسؤلیت دی. مننه. خیر اوسئ. هاشمي صاحب غواړم بحث په همدې پوښتنې سره راټول کړمه. تاسو څه فکر کوئ چې د دوه مخي سیاست پر وړاندې مقابلې او یا د مبارزې لپاره کوم مهم موارد دي چې باید پاملرنه او توجه ورته وشي؟ ګوره په دې کې شک نشته تېرو 5 کلو کې امارت اسلامي افغانستان هغه کوم سیاست چې اعلان کړی ده په هغه سیاست باندې روان ده او د شرعي او اسلامي اخلاقیاتو باندې استوار ده. بار بار یې غږ کړی پاکستان باندې چې موږ همسایګان یو، مسلمانان یو، ملتونه هم سره اجتماعي تړاوونه لري، مذهبي تړاوونه لري. موږ وکولی شو چې په دې منطقه کې پر امن او ښه رقم سره ژوند وکړو، د رقابت په ځای باندې موږ دلته یووالی او اتحاد ولرو. خو بیا کمال تاسف چونکې د پاکستان اختیار په خپل لاس کې نه ده، اولته پروژهي خلک حاکمان دي، دا بار بار دغه خبرو ته یا دا غوښتنو ته یا دا صبر و زغم و حوصلې ته او دا اسلامي اخلاقیات باندې ولاړ استوار سیاست ته په منفي جواب ورکړی او په عین وخت کې په بېګناه مسلمانانو باندې دلته بمباري وی کړي دي، هغه یې شهیدان کړي دي. یعنی بار بار د دغه زغم او صبر او حوصله سوء استفاده د پاکستان نظام کړی او دا یې خپل هدف ده. ولې صهیونستان دا خبر ورته کوي او دا کوردینات هم صهیونستان غلط ورکوي په دې خاطر باندې چې غواړي دا ملتونه سره واچوي. یعنی دا با کمال تاسف زه یو شي ته اشاره کوم چې دغه خبرې ډېر دراز نیسي. تاسې د مهاتیر محمد چې وفات سو خدای دې وبخي د صدراعظم د مالیزیا صدراعظم و 60 کاله د مالیزیا صدراعظم و
په یو مرکه کې دی پخپله وایي هغه نطاق پوښتنه ځینې کوي چې دا موږ F-16 لرو دا F-16 د موږ دپاره څه ګټه لري د امریکایي تیاري دي که نه هغه ویل وایي دا ځان ته کوډ لري کوم ځای چې امریکا وغواړي موږ په هغو باندې حمله کولی سو بمباري کولی سو خو کوم ځای چې ونه غواړي د تیارې کار نه کوي لہذا دا تیارې چې F-16 د امریکا یا پاکستان په باندې غوریږي دا د امریکا ده کله چې بمباري کورکورانه کوي کوردینات هم امریکا وایي هغه قصدن ملکي ځایونه ورکوي د هغه هدف دا ده چې دلته دا دوه ملتونه مسلمان ملتونه په داسې یو طولاني جنګ باندې اخته کړي چې 100 کاله دوام ولري او که امریکا ونه غواړي نشي کولی امریکا ونه غواړي هیڅ وخت هم نشي کولی دا د اسرائیل خواته په چپه وګوري نو لهذا داسې اول خو دا سیاست دی امارت اسلامي افغانستان په دې کې شک نشته چې الحمدلله په امت مسلمه کې ښه تاثیر لري په مسلمانانو کې ښه تاثیر لري د پاکستان د ملت مسلمان د موږ ورونه په هغو باندې ښه مثبت تاثیر لري هغه په دې باندې ښه پوهېږي چې د دې نظام یا د دې پروژې نظام یا د دې اردو په دې شي کې ملامت دي او دا کار باید دی بزدلانه کوي او د بل چا په امر کوي حتی موږ تاسو سیاسونه واورېدل چې دا کار کوي رالو په دې کې چې اوس که چیرې موږ دې ته ووایو چې ښه څه به کوو ما بار ویلي دي چې که چیرې د امارت اسلامي افغانستان د افغانستان د خلکو صبر و زغم کاسه ختمه شوه بیا به د افغانان ټول بیا په اسلام آباد کې ناست یا به پېښور کې ناست یا به کوټه کې ناست ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید ذکر الله هاشمي صاحب او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی مومن خان سعادت صاحب کور مودان چې بحث کې راسره وایي د امید راډیو د بحث درنو اورېدونکو او کتونکو له تاسو هم ډېره مننه چې بحث تر پای شی به راسره وایي تر بیا او بلې خپرونې ښې چلوئ